موسسینا دٹول د خاکی جواب رسوالی پرمائندگی د معارف پرمائندگی د افغانستان د اسلامی امارت پرمائندگی لوزر وطن مننکو یقینا هاگا کارونه کوي چې کوم زمونږ د اسلام او زمونږ د وطن اساسات دي او کوم بنسټونه دي او کوم هغه مهم کارونه دي دوی موږ سره په همیشه لپاره همکاري کړې ربی کریم د دوی سایې مشکورې وګرځوي بالخصوص د دې پروژې مشرتابه حاجي صاحب نه مننه کوو یقینا مصروفیت یې درلودل زموږ دپاره پاتې دی دا څو ورځې ربی کریم دې دوی ته غیر متناهي اجرونه ورکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ما شاء الله. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد الله.
صدق الله العظيم. چې کوم قاری صاحب ټاپ نمبر کې راغلی اول نمبر راغلی هغه قاری صاحب محمد الله ولادي ګل نذیر مقام اول. نعره تکبیر نعره تکبیر. قاری صاحب محمد الله ولادي ګل نذیر چې مقام اول څنګه کړی هغه خپل کړی دا. قاری صاحبانو په خپلې تلاوتونو له لارې د ټولو زړونه لمس کړل. دا د قرآن تاثیر ژوره نښه ده. د حسن قرآن جلسې د مسلمانانو ترمنځ د محبت، ورورولي او یووالي فضا پیاوړې کوي او موږ ته یادونه کوي چې د قرآن په سیوري کې ټول امت یو ده. دا محفلونه زموږ علم زیاتوي، زموږ زړونه منوروي او زموږ ایمان لا ژوروي. نو راځئ چې د دې مبارکو جلسو قدر وکړو، پکې ګډون وکړو، خپل قاریان وهڅوو او د حسن قرات هنر زده کړو. دا عمل نه یوازې د الله رضا سبب ګرځي بلکې زموږ روح ته سکون او زموږ ټولنې ته د دیني فرهنګ رڼا وربخي. خیر برسټ د حق جبار ولسوالۍ کې مخکې خدمتونه کړي. آینده یې اراده لري اوس هم دغه ماشاءالله یو روحاني یو علمي ماحول دوی جوړ کړی. نو د دې دا ستړیا هم مالي حمایه وکړه د دې غونډې، هم انعامات تیار کړل، هم د سپیکرونه تیار کړل، هم د خپل قیمتي وخت په دې کې ولګاوه. دا اوس موږ تاسو ته علماو ته یو دسته راښیي چې دلته یو څوک شته، دلته یو بنسټ شته. تر اوسه موږ نه پېژنو، و به ډېر خدمتونه یې کړي، خو دا چې هر اداره د حکومت سره ولګېږي، له حکومت سره وصل سي، هغه بیا مقبولیت هم پیدا کوي او د خدمت لاره متوالي. نو انشاءالله دا د دغه خیري بنسټ اولنی او اخرنی خدمت نه وړاندې به نور هم کار کوو، هم به علمي کارونه کوو، هم دیني. دوی ته د الله توفیق د خیر ورنصیب کړي، نور د الله ترقي ورنصیب کړي. د موږ تاسو د ولسوالۍ د معارف امریت امیر صاحب ډېرې ستونزې پکې تېرې کړې وې، ګاللې کوشش پکې وکړو دغه نظم دغه اداره یې جوړه کړه او دغه نتیجه یې فرصت یې موږ ته په لاس راوست. دا کارونه ډېر په سخته کېږي. موږ تاسو خو اوس راغلي یو مسناسو په جلسه کې یو ساعت 2 ساعته بس بېرته لاړ شو. په دې باندې ډېر وخت مصرف شوی، ډېر ذهن پرې مصرف شوی، ډېر کار پرې شوی. Sunset.